السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو پخیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د دلوي سلواغي 22مه چې د 2026 زیږدیز کال د فبروري له 11 سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرش څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د غزې ښار په زیتون سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې څو فلسطینیان ټپیان شوي چې د روغتیايي سرچینو په وینا په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. او ایرانیانو د اسلامي انقلاب 40مه کلیزه په سراسري لاریونونو ونمانځله. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په تازه اسرائیلي بریدونو کې په غزې کې د ماشومانو ټپي کېدل نتنیاهو له ټرمپ سره د ایران او فلسطین په اړه ګوري. د غزې ښار په زیتون سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې څو فلسطینیان ټپیان شوي چې د روغتیايي سرچینو په وینا په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. سره له دې چې ورباندې اعلان شوی اسرائیلي ځواکونو لا هم په غزه کې پوځي عملیات او هوایي بریدونه روان ساتلي. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې په یو برید کې د حماس یو غړی وژلی، خو حماس په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا اسرائیل د مرستندویه بنسټونو جوازونه لغوه کړي چې د ناروې د کډوالو شورا وایي دا به د بشري مرستو بهیر له جدي خنډ سره مخ کړي. کارپوهانو دا ګام د فلسطینیانو پر وړاندې د فشار د سیاست برخه بللې. پر همدې مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنګټن ته تللی او ټاکل شوي له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران سیمې وضعیت او فلسطین پر مسله خبرې وکړي. ایرانیانو د اسلامي انقلاب د بریا 40مه کلیزه د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په پراخو لاریونونو او غونډو سره ونمانځله. په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې زرګونه کسان سړکونو ته راووتل چې د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودو د یاد تازه کولو ترڅنګ له حکومت سره خپل ملاتړ څرګند کړ. ګډونوالو د ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای او د انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمیني انځورونه او همدارنګه د ایران او فلسطین بیرغونه له ځانه سره لیږدول. په مراسمو کې د امریکا او اسرائیل پر ضد شعارونه هم پورته شول او د دواړو هیوادونو بیرغونه وسوځول شول. سره له دې چې دا لاریونونه د حکومت د ملاتړ د څرګندولو لپاره تنظیم شوي وو، خو په وروستیو میاشتو کې د ریال د ارزښت د ټیټېدو او د لوړ انفلاسیون له امله په هیواد کې اعتراضي لاریونونه شوي وو چې وروسته یې بڼه د حکومت ضد اعتراضونو ته واوښته او د امنیتي ځواکونو له سخت چلند سره مخ شول. د روسیې ډرون برید کې پلار او 3 ماشومان وژل شوي، امیندواره مور ټپي شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د روسیې په تازه ډرون برید کې د خارکیف په سیمه کې یو 34 کلن پلار او د هغه 3 واړه ماشومان وژل شوي او امیندواره مور یې ټپي شوې ده. د چارواکو په وینا ډرون د سې شنبې ناوخته د کور پر ودانۍ لګېدلی او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ کړی دی. په وژل شویو کسانو کې 2 کلن غبرګوني هلکان او یو کلنه جنۍ شامل دي. له دې سره سیمه ییزو چارواکو 3 ورځنی ویر هم اعلان کړی دی. دغه راز د سومي په سیمه کې په جلا بریدونو کې لږ تر لږه 2 ماشومان وژل شوي او 14 کسان نور ټپیان دي. زیلنسکي ویلي یوازې په یوه شپه کې 129 روسي ډرونونه توغول شوي چې ډیری یې د اوکراین هوایي دفاع شنډ کړي دي. ورته مهال بیا روسي ویلي چې د اوکراین 173 ډرونونه یې هم نسکور کړي دي. او د پای خبردار چې په کاناډا کې خونړۍ پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د کاناډا د بریټیش کولمبیا ایالت په ټمبلر ریچ سیمه کې یوې ښځې په یو برید کې 9 کسان وژلي او 20 نور ټپیان کړي دي. پولیس وایي د ټپیانو له ډلې د 2 کسانو حالت نازک ښودل شوی. یا د پیښه د سې شنبې ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. د کاناډا امنیتي چارواکو په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د بریدګرې په اړه بشپړ جزئیات نه دي خپاره شوي، خو تایید شوي چې هغې له پیښې وروسته ځان وژلی دی. د دې خونړۍ پیښې له امله د کاناډا صدر اعظم خپل رسمي پروګرامونه بدل کړي او هغه سفر یې ځنډولی چې ټاکل شوی و په مونیخ کې د نړیوال امنیتي کنفرانس لپاره ترسره شي. چارواکو ویلي چې د پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 4 تر سبانې خپرونې. د الله په امان.